وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر
رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت
هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته سما شایسته ګرانو خویندو انشاءالله نن ستاسې ټول حاضرې به واخم بسم الله الرحمن الرحیم عالیه گل آمنه حیات آسما ابدا خان عابده بیبی عدالت بیگم عدیله هادی عدیله کاکر عدیله مخلص عافیه تفهیم افنان شاه آفرین خان افسا خان افسانه اکاکل افسانه خان افشا علی افشان اسرار افشین اشفاق اشفین خان افشین خان احلم قادری احمدیه احمد احمدیه محمد احمدوا ایمن بیبی ایمن فضل ایمن خالق خان عائشہ امیری عائشہ خانزادی حافظہ عائشہ نور اختر بیگم اقصا نوری عالم عربیوی عالیہ کاشف عالمہ خان علینا بیبی علیشہ بیبی عالیہ اختر الماس زرعی امینہ احمد امینہ عزیزی امینہ نورزئی امینہ بیبی امارہ کوثر آمنہ مہرالنساء خان امری سنگزئی عنایا اندلیب محمود انیسہ بشر انیشہ ظفر خان انیلا خان انیسہ بیبی انجم نثار انوشہ عالم انور بیگم عقیلہ غلام گنجیلانی
اقصا علی، اقصا امین، اقصا بیگم، اقصا رافت، اقصا شوکت، اقصا توخی، عریشہ اقبال، ارحمہ محبوب علی، عریبہ رانی، عریفہ خپلوک، عریفہ شاہد، عروبہ، آرزو میئر، آرزو نیبخل، آسیہ نصرت، آسیہ اسد، آسیہ بی بی، آسیہ کاکری، آسیہ نور، آسیہ تفہیم، اسلیمت، اسما احسان، اسما اکبر، اسما بختانی، اسما بی بی، اسما فاروقی، اسما گل، اسما ہاشم، اسما نبی، اسما سید، اسما سلیم، اسما شاہ محمد، اسما سراج، آسیہ کاکر، عتیقہ رفیع، عتیقہ عائشہ بی بی، عائشہ اقبال، عائشہ کاکر، عائشہ خان، عائشہ نمت خان، عائشہ قدوسی، عائشہ رحمان، عائشہ زمان، عائشہ عبدالعزیز مشال، عزیزہ الکوزی، عزیزہ ملک، عزیزہ نائمی، عزیزہ پاچا، عزیزہ پوپل، عذرا علی، عذرا بی بی، بدرئی، بختور، بلقیس احمد زئی، بلقیسہ احمد، برشنا محمد انور، بریالی بوبی، بسنا بت الحرم، بی بی رقیہ، بی بی اسما، بی بی عائشہ نازولی، بی بی ازما، بی بی بسمینہ ہاشمی، بی بی فرشتہ، بی بی فرزانہ، بی بی فاطمہ دورانی، بی بی فاطمہ عیسیٰ محمد، بی بی ہاجرہ، بی بی ہاجرہ توخی، بی بی اقرا، بی بی جنوال، بی بی خدیجہ، بی بی مدینہ، بی بی محسن، بی بی مریم الکوزی، بی بی مزلفہ، بی بی نازیہ، بی بی رحمیہ، بی بی رضیہ، بی بی رومن، بی بی سعدیہ، بی بی شمیم، بی بی شیرین، بی بی عظمیٰ، بی بی زبی، بی بی زینب، بی بی گلنار عریہ، برشنا ناصر، بشنا بیگم، برشنا داود، بشرا علی، بشرا فیضی، بشرا ہدایت، بشرا خان، بشرا ناصر، دلما بی بی، دیبا ترکی، دلرامہ، دیوا بارک، دلجان، دلشاد بیگم، دیوا ولی، دنیا صاحبی، دردانہ، ابتسام بی بی، اکرامیاتی، ایشال علی، فہیمہ بی بی، فہمیدہ خان، فہمیدہ وہاب، فائزہ بی بی، فائزہ گل، فائزہ شاہ، فرح سبحان، فرحہ سید، فرحت بی بی، فریجان نوری، فریبہ رافی، فریدہ آرین، فریدہ ارزوئی، فریدہ بارین، فریدہ جاجی، فریدہ کاکر، فریدہ لطیف، فریدہ محمد محسن، فریدہ یونسی، فریدہ زرعی، فریحہ صدیقی، فرشتہ احسان، فرشتہ ہوٹاکی، فریال خان، فرزانہ عابد، فرزانہ احمد، فرزانہ علی، فرزانہ بی بی، فرزانہ اکرام، فاتحہ شہاب، فاطمہ رحیمی، فاطمہ بارک، فاطمہ خوشبین، فاطمہ لیما الکوزی، فاطمہ مین، فاطمہ ثناء اللہ، فاطمہ زاہد، فاطمہ رحمت اللہ، فاطمہ اشق، فاطمہ خان، فوزیہ جلیلی، فوزیہ فہمیدہ خان، فضا نیاز، فوزیہ پوپل، فوزیہ مجاددی، فوزیہ پوپل، فوزیہ شرزئی، فوزیہ ہدایت، فوزیہ خان، فوزیہ توصیف، فریبہ بابرخیل، غزالہ سید، گلچن، گل مینا، گل نور علی، گل رخ، گلورین بی بی، گلابہ، گلالی بی بی، گلالی جمی وردہ، گلالی خان، گلالی ہجرن، گلالی سحق، گلفام حلیم، گلناز، گل رخ، حبیبہ علی، حبیبہ کاکر، حبیبہ کریم زادہ، حبیبہ خان، حدیقہ آفتاب، حدیثہ، ہدیہ تقویٰ، حفصہ عبدالکریم، حفصہ بی بی، حفصہ فواد، حفصہ خان، حفصہ شاہ محمد، حاجرہ عزیز، حاجرہ شمس، حاجرہ گل، حکیمہ، حلیمہ سید، حلیمہ خان، حلیمہ قادری، حلیمہ صادق، حمیدہ بشر، حمیدہ گلبستان، حمیدہ صادق، حمیدہ بارکزئی، حمیدہ کاکر، حمیدہ خان، حمیدہ مومن، حمیدہ قریشی، حمیدہ شیرزئی، حریم، حسنت احسان، حسیبہ احمدزئی، حسینہ علی، حسینہ پوپل، حشمت معاذ اللہ، حسینہ، ہیرا گل، ہیلا شاہ حلیمی، ہینا تاج، ہبہ بی بی، ہینا علی، ہینا زیب، ہیرا شہزاد علی، ہنی گل، حسی نادر، حسی غنی، حبنہ رغبت، ہما بی بی، ہما افتخار، حمیرہ ممتاز، حمیرہ مشرقی، حمیرہ بی بی، حوریہ قدوسی، حرمت جمشید، ہارون نیسا رحیمی، زبیدہ حبیبی، حسن بیگم، حسن آرا محمد، حسنہ عالم، حسنہ علی، حسنہ الکوزی، حسنہ فیض، حسنہ فرمان، حسنہ اقبال، حسنہ خان، حسنہ شاہ، حسنہ شلمنی، حسنہ ذاکر، الہام حسین، ایمان خان، اقرا رحمان، عشرت بی بی، اسما خان، عصمت بیگم، اسکائدہ ہوٹاکی، جہان نور، جلوہ عنایت، جلوہ رابی، جمیلہ اکبری، جمیلہ بی بی، جمیلہ فیضی، جمیلہ شنگور، جمیلہ زکریہ، جویریہ عدنان، جویریہ حسین، جویریہ زیب، جہان آلہ، جہان والا، کائنات ایوب، کائنات خان، کائنات یار محمد، کائنات خان، کلثوم ہارون، کلثوم نواز، کلثوم شکور، کلثوم بی بی، کاملہ نورزئی، کاملہ سلیم، کریمہ غنی، کریمہ محمد، کریمہ صحرائی، کریمہ شیرزاد، کریمہ ہوٹاکی، کرشمہ بی بی، کتیمہ شیرزاد، کوثر شہریار،
کوثر کوثر حیات، خدیجہ خدیجہ انور، خدیجہ نجفی، خدیجہ سرپس، خالدہ صفی، خالدہ محمد رفیق، خالدہ سلیمان، خالدہ وقاص، خاطرہ سحق، ختیجہ بی بی، خط الہاشمی، شکلہ خلود، عنایت اللہ، خوش نور، خوش نما، کرن جمیل، کوچئی احمد، کوچی کاکر، کوچی فیضی، کم ہارون، خوشبو، لائبہ، لائبہ خائص، لائبہ خان، لائبہ ظفر خان، لائبہ ظہور، لیلہ بی بی، لیلہ ابراہیم، لیلہ سربلا، لیلومہ احدی، لیلومہ سلیمی، لیلومہ سردار، لطیفہ سردار، لیدہ علیزئی، لیما عظیمی، لبرا نورزئی، نیدا شرزئی، لیدا شرزئی، لیما عادل، لیما علیزئی، لیما عزیزی، لیما مین، لبابہ زیب، لبنہ امجد، لبنہ بیگم، لبنہ فاروقی، لبنہ گل، لبنہ جمیل، لبنہ خان، لبنہ میاں، مدیحہ بی بی، مدیحہ خان، مدینہ قادری، مہجبین، مہجن غفور، مہنور شاہ، مہپرہ شاہ، محروق بی بی، مہتاب گل، ثنائی، مہوا نوری، میمنہ حبیب، ملا الدین، ملیکہ خان، ملالی آہدی، ملالی محمدی، ملیحہ خان، ملیحہ علی، ملکہ محمد رفیق، ملکہ قادری، ملکہ رحمت، ملکہ ترین، ملکیت، مناہل یوسف، مرغلہ رضیہ، مرحمہ ہدایت، ماریہ بخت، ماریہ جلال، ماریہ متین، ماریہ سلیم، ماریہ عزیر، ماریہ ظریفی، مریم شریفی، ماریہ ناصر، ماریہ خان، مروہ عبدالعزیز، مروہ بارک، مروہ گل، مروہ کٹوزئی، مروہ خان، مروہ شاروان، ماریہ خان، مریم احمد، مریم کمال کٹوزئی، مریم رفیقی، مریم طاہر، مریم یعقوبی، مرینا کارزی، مریمہ کرزئی، مریم ہاشمی، مریم خالق، مریم نور محمد، مرضیہ نور احمد، مسعودہ محمود، مسعودہ عماری، معصومہ کاکری، معصومہ قادری، معصومہ نوری، میمنہ نعیمی، میمنہ مزلفہ لوکو، مینا گل، مہرین بی بی، مہرین خان، مہرین زیب، مہرینہ، مہروش، مہرالنساء، مہویش، میمنہ فیروز، میمنہ برکت، مینا غنی، مینا سلطان زئی، مینا عابد، میشال شفیقی، مسرات بی بی، ملالی رفیقی، مبشرہ عامر محمد، مدینہ اسماعیل، منیبہ رحمان، مرسل زیارمل، محمدیہ، محسنہ عبیدی، مکرمین، مملکت خان، مملکت نواب، ممتاز بیگم، ممتاز کامران، منیبہ آفتاب، مقدس عزیز، مرسل زاہد، مسرت، مسکہ مسعودی، مسکہ نعیمی، مسرت بی بی، نبیلہ اکبری، نبیلہ علمزئی، نبیلہ منن، نبوت شکور، ندیم محمدی، نادیہ احمدی، نادیہ اختر، نادیہ علی، نادیہ بیگم، نادیہ حبیبی، نادیہ ابراہیمی، نادیہ مسعود، نادیہ شریفی، ناہید انور، ناہید بیگم، ناہید بی بی، ناہید فضل، ناہیدہ حمید، ناہیدہ ملک، نائلہ بانو، نائلہ گل، نائز مینا، نجیبہ بسی، نجیبہ کاکر، نجیبہ کریم، نجمہ احمد، نجمہ بیگم، نرگسہ مین، نقیمہ فاروق، نرگس کاکر، نرگس رسولی، نرگس علی، نرگس عزیزی، نسیم بیگم، نسیمہ احمدزئی، نسیمہ محمدی، نسیمہ شاہ، نسیم خان، نسیمہ شاہ، نسیمہ شرزئی، نسرین بی بی، نسرین سردار، نسرین احمدی، نسرینہ نوری، نیب حسین، نازنین بی بی، نازیہ امین، نازیہ بیگم، نازیہ بی بی، نازیہ فیصل، نازیہ حبیب، نازیہ رستی، نظیفہ خیر خواہ، نظیفہ سروری، نازش علی، نازش بی بی، نزلی احمد، نازو فضل، نظرہ بی بی، ناظرین آفریدی، نیلم خان، نیلم مصطفیٰ، نہایت علی، نیشت پروین، نیازی، نیدا آفریدی، نیدا خان، نیدا سجاد، نغت بی بی، نغت نسیم، نگین کبیری، نہل بی بی، نہایت، نجات، نیلا حسین، نیلب صدات، نیلوفر، نمرہ، نشاط پروین، نزاکت رضا، نودیہ، نور گل، نور حلیزہ، نور العین، نور الہدیٰ دستگیر، نوریہ رفیقی، نوریہ امین، نوریہ محمد، نوریہ صابر، نورین محمد روشہ، نورین سجاد، نورین شعیب، نوریہ رحمانی، نوشین، نور جہان محمد، نوشین عبید، نوشین سلطان، نزت بی بی، پرہانہ، پری شرزاد، پریسا برکزئی، پشتنہ صدیقہ رمضان، پروین خان، پیکی ہاشمی، جینا، پرنس طاہرہ، قدسیہ عمر خیل، رابعہ بی بی، رابعہ صدیقی، رابعہ زازی، رادیہ القدوسی، راحلہ ایوبی، راحلہ پوپل، رحیمہ امین، رحیمہ میوند، رحیمہ رسولی، رحیمہ شیر، رحیمہ توخی، رحمان بی بی جلیلی، ریشمہ عبدل،
رقیہ حبیبی، رشیدہ اقبال، رشیدہ مصباح، راضیہ بیگم، راضیہ بی بی، راضیہ ہوٹاکی، راضیہ ولی، راضیہ لودن، رفت اختر، ریحا محمد، ریحاب ملک، ریحانہ بی بی، ریحانہ غنی، ریحانہ احسان علی، ریحانہ کریمی، ریحانہ سادات، ریشمہ امتیاز علی، ریشمہ بی بی، ریشمہ خان، ریاست، ریدا، رحیم، رفت اسماعیل، ریحانہ احمد، رسالت بیگم، روبینہ احمد، روما بیگم، رومان علی، رومن خان، رونا پشتون، رونا رؤوفی، رونا شریفی، رونا ہادی، رونا نوری، رقیہ توخی، رقیہ بی بی، رقیہ خان، رقیہ رحیمی، رقیہ سردار، رخسانہ حیدر، روشن جمیل، رویدہ رحمان، رویا اوریاخیل، روزیہ شاہ، روبینہ اوریاخیل، روبینہ زیب، رخسار خان، رخسانہ نور، رخسار یوسف زئی، رخسانہ، رقیہ خان، رقیہ عثمان، صبا امان، صبا فضل، سمینہ شیر خان، صبیحہ سجات علی، سبیلہ خان، صبرینہ بابئی، سعدیہ بی بی، سعدیہ فیض، سعدیہ خان، صدیقہ ظفر، سعیدہ ایمان، سعیدہ سلطانہ خٹک، صفا انور، صفا حسیب، صفا خان، صفا نورزئی، صفیہ حمیدی، صفیہ خان، حکیم خان، صفیہ رسولی، سفنہ، صفورہ الیاس، صفورہ علی خیل، سہار کاکر، صاحب بیگم، سہرہ رنا ارزوئی، سعیدہ فضل، سعیدہ حمد، سعیدہ حسن، سائمہ علی، سائمہ خان، سائرہ بی بی، سائرہ مرتضیٰ، ساجدہ خان، ساجدہ عظمیٰ، سکینہ بی بی، سکینہ حکمل، سلیمہ علی، سلیمہ بصیر، سلیمہ فضلی، سلیمہ احمد، سلیمہ فیضی، سلمہ عبدالعزیز، سلمہ عارفی، سلمہ بی بی خان، سلمہ ابراہیمی، سلمہ خان، سلمہ ناز، سلمہ نورزئی، سلمہ سردار ولی، سلمہ ودود، سلمہ بیگم، سمینہ بی بی، سمینہ شپور، سامیہ محمدی، سامیہ سرور، سمینہ گل، سمرہ زلمی، سمرہ علی، سمرہ رفیقی، سمرہ طاہر، ثنا احمد، ثنا گل، ثنا زیب، صنم سالار، ثانیہ حنیف، ثانیہ خان، صنم خٹک، ثانیہ، سپنا بی بی، ثقیبہ بی بی، سارہ احمد، سارہ عصمتی، سارہ بی بی، سارہ فرید، سارہ فضل، سارہ مشرقی، سارہ ننگیالی، سارہ سراج، سارہ توخی، سرحاد بی بی، ثروت علیم، سویرہ بی بی، سویرہ خان، سیما بی بی، سیما فیض، سیما فاروق، سیما امتیاز، سیما خان، سیما ناز، سیما عزیز، سیما رحمان، سیمینہ سروری، سینا جی، صحت بیگم، سحریش ہادی، شبانہ خان، شبانہ شرزاد، شبینہ بی بی، شبینہ مسلم، شبینہ رحمان، شبنم عامر، شبنم بی بی، شبنم جمیل، شفیقہ ملک، شفیقہ نورزئی، شفیقہ محمد، شفقت، شغوفہ نجفی، شغوفہ نیازی، شاہین حسین، شاہین رازق، شہربانو ہٹاکی، شاہلہ آفرین، شہلہ علی، شہلہ جاوید، شہلہ شریفی، شاہنیلہ سلطان، شہزیب خان، شکیلہ بانو، شکیلہ خان، شکیلہ یوسف، شکیلہ درانی، شکیلہ پوپل، شکیلہ ناصر، شکیلہ فیضی، شمع خان، شمع بی بی، شمیم آرا، شمیم اختر، شمیم بشیر، شمیم خان، شمسیہ صفی، شمس النساء، شکیلہ شکی، شریفہ غفور، شریفہ ہادی، شازیہ عباس، شازیہ حسیب، شازیہ سرتاج، شازیہ ولیزئی، شازیہ محمدی، شہناز بیگم، شیربانو، شیرینہ نظر، شکلہ بارکزئی، شکریہ احمدی، شغلہ صالحی، شکریہ ہجرت، شکریہ پوپل، شمیلہ آفرین، شمیلہ نعیم، سدرہ گلان ہادی، سدرہ اقبال، سدرہ خان، سدرہ ناصر، ستارہ احمد، ستارہ توخی، صوبیہ خان، صوفیہ احسان، سوہا سرور، سونی علی، سونی فرحانہ، سومیہ عامر، سونیا بی بی، سپوجمئی عبدالقادر، سپوجمئی بی بی، سپوجمئی بی بی، ستوری بی بی، ستوری رشتن، سہیلہ پوپل، سہیلہ احمدی، سلطانہ الکو، سلطانہ بی بی، سمیرہ بی بی، سمیرہ حمید، سمیرہ کریم، سمان سیف، سمان سلیم، سمیہ شاہ، سمیہ علی، سمیہ اقبال، سمیہ خان، سمیہ نثار، سمیہ سراج، سمیہ سبحان، سنبل علی، سنبل حسیب، سمیہ بی بی، سنبل خان، سیدہ رخسار رحمان، تبسم ندیم، تابندہ رحمان، تابندہ من، طاہرہ ناز سبحانی، تاج بی بی، تنزیلہ جان، تقویٰ لودن، تسلیم بیگم، تسلیم شاہ، تسلیمہ لودن، تہران سے سیما، توحید ناز، عبیدہ بی بی، عکاشہ ظفر خان، الفت بی بی، عمیرہ گل، امامہ بی بی، امامہ خان، ام ایمن، ام عطیہ کلثوم،
ام مسرور، عروج خان، اسرا بی بی، عظما بی بی، عظما خان، عظما یونس، عظما محمد، عذرا بیگم، وفا نبی، وغمہ شریفی، وحیدہ نوری، وحیدہ خالق، وحیدہ ترین، وجیحہ حسین، وجیہ سعیدی، ولیم اقزئی، وریشہ خان، ریشمینہ کاکر، وسینہ، وسیمہ سٹنکزئی، وورین سجاد، وزمہ ناظری، یاسمین بی بی، یاسمین خان، یاسمین بی بی، یسرا ضیاء، زاہدہ بیگم، زاہدہ کوکی، زاہدہ نیازی، ظاہرہ بی بی، زہریہ فیض اللہ، زینب بیگم، زینب بی بی، زینب گل، زینب صاحب، زینب ذکیہ بی بی، ذکیہ منہاز، ذکیرہ، زلا ارشد، زمرود بی بی، زنسلہ توخی، زرنگار بیگم، زارا احمد، زارا رضا خان، زارا ظریفہ، زر بی بی رفیقی، زردانہ، زرگنا بارکزئی، زرگنا فرید، ظریفہ، زرکا فواد، زرلا نعمت، زرلختہ صبا، زرلالہ علی، زرلشتہ، زرمینہ حیدری، زرمینہ پوپل، زیب و نشا سکور، زینت خان، زینت سبحان، زینت ربانی، زرمینہ، ذکرہ علیزئی، ذکرہ، زینت زاہد، زحال منن، زہرہ اچکزئی، زہرہ پوپل، زہرہ رافعی، زہرہ احمد زئی، زبیدہ خان، زہرہ امین، زلیخا علیزئی، زلگدہ، عارفہ، اسما قیومی، بہارہ، جمیلہ کریمی، رحیمہ رحمت اللہ، کاملہ، مسیم حالہ۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ربي زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ نن میں انشاءاللہ مونږ د سورة الفاتحه اولنې آیت وایو او اوله به مونږ د دې آیت لفظي ترجمه کوو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم۔ اعوذ زو پناه غواړم بالله د الله تعالی، من الشیطانی د شیطان نه، الرجیم رټلی شوي، بسمی د نوم سره په بریکټ کې ولیکئ شروع کوم، الله د الله، الرحمنی ډیر مهربانه دی، الرحیم بار بار رحم کول والا دی، الحمد ټول تعریف، دلته کې دا ال چې دی دا د ټول لپاره راځي، لله دا په دوو حصو کې تقسیم کړئ، لی د پاره، الله الله، ربی چې رب دی،
العالمین د ټولو جهانونو. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين. زما دعا ده چې نن څومره خویندې د قرآن د زده کولو دپاره راغلي دي او ناستې دي نو الله تعالی دې ټولو له استقامت ورکړي آمین یا رب العالمین. یا الله دې قافلې له لکه څنګه چې دا نن خپل سفر شروع کوي نو یا الله هم د دې جوش شوق همت او جذبې سره د دې سفر د مکملولو توفیق دوی له ورکړي. الله تعالی دې مونږ ټولو له اخلاص راکړي او یا الله مونږ ټول د شیطان د حملو نه محفوظ وساتي. په تیر سبق کې مونږ د تعوذ او بسمله متعلق ویلی وو، یعنی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ته تعوذ وایي او بسم الله الرحمن الرحیم ته بسمله یا تسمیه هم ویلی شي. نو آیا تاسو بیا د دې دوو کلمو پریکټس کړی وو؟ نو د دې دوانو کلمو خاص اهتمام کوئ ځکه چې هر کار د الله تعالی د نوم سره شروع شي نو په هغې کې برکت وي او بهتري وي. دا شان اعوذ بالله والا کلمه هم ډیره ضروری ده ځکه چې موږ ته هر وخت د شیطان د حملو نه د بچ کېدو ضرورت دی. او اوس تاسو د شیطان په مطلب چونکې پوه شوي یې نو بیا خپل بچي ته داسې چرته مه وایئ چې زما دا بچی ډېر غټ شیطان دی، بلکې وایئ چې دی ډېر غټ شرارتي دی یا ورانکار دی. استغفر الله، د شیطان څومره خراب مطلب دی. د بسم الله الرحمن الرحیم په الفاظو هم مونږ پوه شو. نو اوس د دې نه پس چرته هم په خط یا بل څه باندې 786 مه لیکئ ځکه چې 786 دا بسم الله نه دی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل ژوند کې چرته هم دا نمبرې نه دي استعمال کړي او نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم موږ ته دا ښودلی دي. نو بیا موږ د بسم الله ښکلي الفاظ پرېږدو او دا نمبرې لیکو. او ځینې خلک بسم الله په دې نه لیکي چې بیا د بسم الله بې حرمتي کېږي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې به کافرانو ته خط لیکو نو په اول سر کې به بسمله لیکله. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو چرته هم داسې سوچ نه وکړی چې د دې بسمله به بې حرمتي وشي نو نه یې شم لیکلی. نو بسم الله ضرور وایئ او لیکئ. ټیک ده انشاءالله. اوس مونږ ګورو سورة الفاتحه. نن مونږ د قرآن اولنی سورت شروع کوو او دا ډیر ضروری او اهم سورت دی ځکه چې دا څومره ښکلی او ښایسته ویلی کېږي نو دومره بل یو سورت هم نشي ویلی. او د ورځې چې مونږ دا څومره ځله وایو نو داسې بل سورت نه وایو. تاسو د دې نه اندازه ولګوئ چې په منځ کې مونږ څومره هم رکعتونه کوو نو په هر رکعت کې چې تر څو پورې مونږ سورة الفاتحه نه وي ویلي نو تر هغې پورې هغه رکعت نه وي مکمل. کو مونږ منځونه شمار کړو فرض او سنت نو د 10 ځلو نه مونږ زیات وایو او که د ټول کال حساب کتاب ولګوو نو د 11,000 نه مونږ زیات وایو ماشاءالله. او په دې دنیا کې په هر وخت باندې څوک نه څوک مونځ کوي. داسې د کنه کو چېرې زمونږ د سحر وخت وي نو په بل ملک کې د ماسخوتن وخت وي، چېرته د ماښام د مونځ وخت وي او چېرته د ماسپښین نو خلک مونځونه کوي. ځینې خلک نفلونه کوي. کو نیم امت والا هم مونځونه کوي او په لکونو اربونو خلک سورة الفاتحه وایي. د دې باوجود دا دومره ډېر ویلی کېږي او هر بندی وایي او په حدیث کې راغلی دي چې څوک د کتاب فاتحه نه وایي نو د هغه زموږ سره هیڅ تعلق نشته. د دې مطلب دی چې هغه مسلمان نه دی. چې چاته سورة الفاتحه یاد نه وي د ویلو مطلب دا دی چې دا یاد ساتل. نو د دې نه پته لګي چې سورة الفاتحه څومره اهم سورت دی او دا څومره فضیلت لري. لیکن په موږ کې اکثر خلک د دې په ترجمه نه پوهیږي، د دې د معنی په جوړتیا باندې نه پوهیږي، بلکې سرسری هم موږ ته پته نه وي چې په دې کې دي څه.
او یا دا څومره فضیلت والا صورت دی صرف د نومي خلکو ته پته ده او د دین سیوا ورته زیاته پته نه وي حالانکه دومره بل یو صورت نه ویلی کیږي نو اوس موږ له پکار دي چې دا صورت موږ د ډیر غور سره ووایو او واورو موږ بسمله او تعوذ ویلی دي او نن به د الحمدلله نه شروع کوو نو ولی بسم الله د الفاتحه حصہ دا وکنه په دې کې د علما اختلاف دی بعض علما وایي چې بسمله د سورة الفاتحه حصہ ده او بعضی وایي چې نه دا خو د هر صورت نه مخکې ویلی کیږي او کوم خلک چې وایي چې دا د الفاتحه حصہ ده نو هغوی ته دا اووه آیتونه ښکاري او هغه علما چې هغوی وایي چې دا بسم الله د سورة الفاتحه حصہ نه ده او هغه علما چې هغوی وایي چې دا بسم الله د سورة الفاتحه حصہ ده نو هغوی د الحمدلله نه شروع کوي نو هغوی ته د انعمت علیهم پوری شپږم آیت ښکاري او غیر المغضوب علیهم ورته اووم آیت ښکاري ځکه چې د سورة الفاتحه اووه آیت دي او دا قرآن پاک مونږ ته وایي بعضې وخت به تاسو په یو امام پسې ولاړ یئ او مونځ به کوئ په مسجد کې نو هغه به په اوچت آواز کې په جهري مونځ کې بسم الله وایي د دې مطلب دی چې د هغو د عقیده ده چې بسم الله د سورة الفاتحه حصہ ده او بعضې وخت تاسو ګورئ چې امام د الحمدلله نه شروع کوي او بسم الله نه وایي نو د هغې دا مطلب نه وي چې ګنې هغه بسم الله نه وایي بلکې هغه بسم الله پټ وایي او الحمدلله په زوره وایي چې کوم جهري منځونه دي د دې مطلب دی چې د هغې عقیده دا ده چې سورة الفاتحه د الحمدلله سره شروع کیږي او بسم الله د سورة الفاتحه حصہ نه ده نو امید دی چې اوس به ستاسو دا کنفیوژن هم لرې شوی وي چې بعضې امامان د بسم الله سره ولی شروع کوي او بعضې د الحمدلله نه ولی شروع کوي اوس موږ شروع کوو دا اهم صورت اول زه تاسو ته د دې د شان نزول په باره کې ویل غواړم چې دا څنګه نازل شوی و دا هم یوه ډیره دلچسپه خبره ده چې دا صورت څنګه نازل شوی و نو په مسلم کې حدیث دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یو ځل جبرائیل علیه السلام ناست و چې د بره نه د یوې غټې دماکې آواز راغی جبرائیل علیه السلام به راوکتل او ای فرمایل چې نن د آسمان هغه دروازه کولاو شوه چې هغه مخکې چېرته هم نه وه کولاو شوي او بیا د هغه ځای نه یوه فرشته نازله شوه او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یې وفرمایل چې خوشحاله شه تاسو له دوه داسې نورونه درکړی شو چې هغه ستاسو نه مخکې هیڅ شاله نه دي ورکړی شوي یو دی سورة الفاتحه یعنی دا یو نور دی او بل د سورة البقره آخري آیتونه دي او دا آیتونه موږ د شپې د ودو کېدو نه مخکې هم وایو امید دی چې تاسو ټول به وایئ نو سورة الفاتحه او د سورة البقره آخري آیتونه چې دي د دې په یو حرف باندې نور دی او په روایتونو کې دا هم راځي چې دا یو داسې فرشته وه چې دا مخکې چرته په ځمکه نه وراغلي نو تاسو دا سوچ وکړئ چې د دې صورت د نازلېدو طریقه څنګه زبردسته ده دا د جبرائیل علیه السلام په ذریعه نه دی نازل شوی او ګورې الله تعالی څومره په خاص طریقه باندې دا صورت نازل کړو د ډیر اهتمام سره او دا ولنې صورت دی چې مکمل نازل شوی دی د دې نه مخکې د سورة العلق آیتونه نازل شوي دي اقرأ باسم ربک الذي خلق او دا په غار حرا کې 15 آیتونه نازل شوي وو بیا د سورة القلم او د سوره مدثر آیتونه نازل شوي وو او د سورة المزمل آیتونه دا یو څو آیتونه نازل شوي وو دا مکی صورت دی او دا ولنو ورځو صورت دی او دا هغه صورت دی چې ټول صورت په یړ نازل شوی دی داسې نه ده چې ځینې آیتونه یوه ورځ او ځینې څو ورځې پس نازل شوي وو داسې نه وه او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې کوم کس په منځ کې القرآن اونوایي نو د هغه منځ ناقص دی یعنی نامکمل دی ځکه چې په کوم رکعت کې سورة الفاتحه اونویلی شي نو هغه رکعت نه شماریږي که چېرې ستاسو نه سورة الفاتحه هیره شي په یو رکعت کې نو هغه رکعت به بیا تاسو کوئ د سجده صف سره هغه نشي ټیک کېدی او د دې صورت نور هم ډیر فضیلتونه دي د دې صورت په فضیلت کې دا هم راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې سورة الفاتحه ما د ځان او د خپل بنده په منځ کې نیمه تقسیم کړه زما بنده چې زمانه سغواړي نو هغه ورله زور کومه چې کله بنده وایي چې الحمدلله رب العالمین نو الله سبحانه وتعالی د دې جواب ورکوي
حمیدنی عبدی زما بنده زما تعریف وکړو، او بیا بنده وایي الرحمن الرحیم. الله تعالی فرمایي اثنا علی عبدی، زما بنده زما ثنا وکړه. او چې هغه وایي مالک یوم الدین، نو الله تعالی د هغې هم جواب ورکوي. الله تعالی فرمایي مجدنی عبدی، چې زما بنده زما بزرګي بیان کړه. او چې هغه مخکې نور وایي نو الله تعالی د هغې جواب ورکوي. او په آخر کې الله تعالی فرمایي چې دا ټول زما د بنده دپاره دي، او چې دی اوس څه هم غواړي نو هغه د دوی دپاره دي. یعنی چې تاسو بیا څه هم غواړئ، څه هم دعا کوئ، نو هغه الله تعالی قبلوي. د دې صورت ډیر زیات نمونه دي. د دې یو نوم سورة الصلاح دی، یعنی د منځ صورت. سورة الحمد هم نوم دی، او د دې نوم ام القرآن هم دی، ام الكتاب هم د دې نوم دی، او د ټولو نه مشهور نومي سورة الفاتحه دی. د فاتحه څه معنی ده؟ ډیر خلک به وایي چې بنده څنګه قرآن کلاو کې نو دا ولنې صورت وي، ځکه ورته کلا وهلو والا صورت وایي. نو د دې یوازې دا معنی نه ده. فاتحه وته د فتحه نه، فتحه وایي کامیابی ته. دا د بیللو الټه لفظ ته، یعنی ګټل، کامیابی. د دې مطلب دی چې دا صورت په هر معامله کې د کامیابی دپاره دی، په هر مشکل کې، په هر مسله کې د ګټې دپاره دی. بله د دې معنی ده د کلا وهلو. مطلب دا دی که چېرې تاسو خدای نخواسته په څه مشکل کې ونښلی، نو دا تاسو د هغه مشکل نه راوباسي، تاسو بچ کوي. د ژوند ډېرې غټې مسلې دي که نه، یو بنده هم د مشکلاتو نه فارغه نه دی. هر بنده په څو نه څو مسله کې نښتی دی، نو دا بنده ته حل ښیي. سبحان الله، نو څومره ښکلی صورت دی دا. د دې بل مطلب دی ام الکتاب. مور څوک وي؟ د بنده بنیاد. نو دا صورت چې دی دا بنیاد دی د قرآن مجید، دا د قرآن نچوړ دی، خلاصه ده. او د دې یو نوم په قرآن کې راغلی دی، او هغه دی سبع مثانی. د سبع مطلب دی اوه، د مثانی معنی ده بار بار ویل والا، ځکه چې دا بنده بار بار په منځ کې وایي، او په ټول ورځ کې دا څومره ډیر ځله بنده وایي، نو دا سبع مثانی دی، یعنی بار بار ویل والا. د دې اوه آیتونه دي. نو بل یو صورت مونږ دومره نه وایو څومره چې دا صورت وایو. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې الله تعالی ماله د تورات په بدله کې سورة الفاتحه را کړی دی. تورات د یهودیانو دپاره ثابت کتاب نازل شوی و، نو الله تعالی ماله د تورات په بدله کې دا پوره صورت را کړو، سورة الفاتحه. امام رازی د دینه 10,000 مسلې ایستلې وي. حضرت علی رضی الله عنه وی چې کوچری زو د سورة الفاتحه تفسیر ولیکم نو دا به په یو خانو باندې بار شي. سوچ کوي چې تورات یو مکمل کتاب دی، د دې صورت په مقابله کې سورة الشفا هم د دې صورت نوم دی، ځکه خو دا صورت د دم کولو دپاره هم استعمالیږي. په دارمی کې دا روایت دی چې سورة الفاتحه د هر زهر شفا ده، او د دې نوم سوره رقیه هم دی. او رقیه څه ته وایي؟ دمولو ته. نو شفا هم د پدې کې، او د دم کولو دپاره هم دی دا صورت. که تاسو څوک دم کول غواړئ او تاسو له هیڅ هم نه درځي، نو تاسو سورة الفاتحه ووایئ او چوف کړئ. یو سړی مار چې چلی او نو حضرت ابو سعید خدری هغه په سورة الفاتحه باندې دم کړو، نو هغه خشوي وو. نو پدې کې د مار د چیچلو د پاره هم علاج دی. د دې صورت زیات اهمیت په دې وجه دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې کله هم تاسو په بستر باندې سملئ او سورة الفاتحه او سورة الاخلاص وایي، نو د مرګ نسیوا د هر سیز نه تاسو په امن کې به راشئ. نو څومره اهم صورت دی دا، او دا چرته نه دی راغلی چې دا په مړو باندې وایي، لیکن دا د ژوندو دپاره دی. اوس به د دې د نومونو هم تاسو ته پته لګېدلی وي، او د دې فضیلتونو به هم تاسو ته پته لګېدلی وي. ځکه چې کله تاسو ته د یو څیز د اهمیت پته ولګي، نو بیا بنده هغه په غور سره اوري، او د دې د عظمت هم درته پته ولګېده چې دا څنګه نازل شوی و. نو څومره عظیم صورت دی دا.
نن به موږ د دې صورت اولنی 3 آیتونه وایو او دا خبره هم په ذهن کې کېږدئ چې الله تعالی خپل قرآن د کوم صورت نه شروع کړی وي نو هغه صورت به څومره عظیم وي، ځکه چې د هر څه شروع د بهترین څیز نه کېږي. چې کله موږ هم څه خبره کوو نو موږ وایو چې موږ دا خبره په زبردسته طریقه سره شروع کړو، نو په شروع باندې موږ زیاته توجه ورکوو. د الله تعالی کلام چې د کومو کلمو سره شروع شوی وي نو هغه به څومره سپیشل وي. په موطا امام مالک کی حدیث ته یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم ابی بن کعب ته आवाज وکړو او وی فرمایل چې د مسجد د وتلو نه مخکې زه تاته د یو داسې صورت په باره کې ویل غواړم چې نه هغه په تورات کې، نه په انجیل کې او نه په قرآن کې شته د هغې صورت په شان، یعنی ایبن په قرآن کې هم نشته، په تورات او انجیل کې نشته. نو تاسو سوچ کولی شئ چې هغه کوم صورت دی. حضرت ابی بن کعب ډیر حیران شو او وی فرمایل چې یا رسول الله هغه کوم یو صورت دی؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې د منځ په شروع کې څو آیت تو؟ نو هغه وی چې سورۃ الفاتحه. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی چې هم دغه هغه صورت دی 7 مثانی. نو سوچ کوئ چې تاسو څومره عظیم صورت ویل والی، د دې په شان خو بل صورت شته دی نه. نو څومره په غور سره به بیا دا صورت اورو. بهترین صورت دی. هسې خدا الله تعالی هر صورت بهترین دی، لیکن چې یو صورت ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم بهترین وایي چې دا عظیم صورت دی نو هغه به څومره زبردست وي. نو د غور سره د حاضر زړه سره دا واورئ چې کله هم مونږ په کلاس کې ناست نو د زړه حاضري ضروری وي. هغه کارونه کوم چې ستاسو د قرآن په اورېدو کې خلل پیدا کوي نو هغه مه کوئ. که فون وغیره تاسو د ځان لرې کړئ نو بهتر به وي، ځکه چې د ټول نه غټ ډسټربنس دا فون دی او شیطان د دې په ذریعه راننوځي او هغه مونږ بار بار د اورېدو نه منع کوي. نو تعوذ ما اوې او تاسو هم ووایئ، بسم الله به وایو، ځکه چې دا قرآن په زړه باندې نازل شوی و، په دماغ باندې نه، او دا د زړه نه زړه ته رسي. نو د زړه حاضروالی ضروری دی. صحابه کرام رضی الله عنهم چې به کله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په محفل کې کېناستل د زده کولو دپاره نو دومره ساقط به کېناستل لکه د هغوی په سرونو باندې چې مرغۍ ناستې وي، او که هغوی معمولي وړقېدل نو مرغۍ به والوځي، بالکل به نه خوځېدل، داسې په توجه سره به هر څه اورېدل. که چېرې ستاسو ذهن چېرته په منځ کې ډسټراکشن نو پاسئ، ودو وکړئ، دوباره اعوذ بالله ووایئ او بیا کښېنئ. ټیک ده؟ امید دی چې څوک په بستره کې دا صورت نه اوري انشاءالله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سبق ډېر لږ دی خو په دې کې دومره ژوروالی دی، دومره غټ سمندر دی چې په یو آیت باندې ټوله ورځ خبرې کیدی شي. لیکن خیر تاسو فکر مه کوئ، موږ به دا مختصر کړو، لیکن چې څومره هم موږ خبرې کوو نو تاسو کوشش کوئ چې دا خبرې تاسو یادې کړئ. دا خو بیسکس دی، نچوړ دی د ټول قرآن. که د دې په یو لفظ تاسو ځان پوهه کړو نن نو انشاءالله مخکې به قرآن پوهېدل تاسو ته آسان شي. د ټولو نه مخکې چې کوم لفظ موږ په قرآن کې ګورو الله اکبر، د دې نه زیات ښکلی بل لفظ نشو کېدی. د الله د کلام د شروع کولو دپاره او هغه څه دی الحمد، نو ډېره زبردسته به نوره څو خبره وي چې د دې سره شروع شو د الله تعالی کلام الحمد. مخکې ګورو چې د حمد معنی څه ده، حمد څه شی وي. مونږ خو د دې معنی تعریف ولیکله، لیکن د حمد معنی صرف تعریف نه وي بلکې شکر او تعریف دواړه په دې کې شامل وي. په حمد کې الشکر لله او المدح لله دواړه دي، یعنی شکر هم د الله دپاره دی او تعریف هم د الله دپاره دی او ثنا هم د الله دپاره ده. په شکر کې څه وي؟ شکر د هغه چا کېږي چې د هغه نه تاسو ته څه خیر میلاو شي، چې کله څه فایده حاصله شي او د هغه خیر په جواب کې د هغه شکر ادا کېږي. ټیک ده؟ اوس چې کله تاسو ته د چا نه څه ښېګړه نه وي میلاو شوي نو تاسو د هغه شکر نه ادا کوئ. که تاسو چېرته ځئ نو تاسو به خلکو ته شکریه نه وایئ، نه، داسې ده که نه. د حمد دویمه معنی د تعریف، ثنا او حمد. موږ د دې دوو معنو په ذریعه نشو اکسپلین کولی، بیانولی، ځکه چې د حمد معنی ډېره اوچته ده. زه تاسو پوهه کومه. بعضې وخت خلک ډېر تعریف کوي د یو بل او د یو بنده هسې هم خوشامد کوي، یعنی چاپلوسي چې ورته وایو. د دروغو تعریفونه وي که نه، که څوک ښه هم نه ښکاري
او نو خلک ورته وایي چې ډیره ښایسته ښکاري، حالانکه هغه بالکل ښه نه ښکاري. او بیا که یو بنده درس ورکړي نو موږ زر داغو تعریف وکړو چې تا ډیر ښه درس ورکړو، ځکه چې زموږ دا خیال وي چې داسې ویل ضروری دي، نو موږ د هغو بې ځایه صفت کوو، خو په هغو کې د صفت ځای هم نه وي، ځکه چې څه خو ویل وي موږ ته. نو اکثر په دنیا کې تاسو ګورئ چې خلک هسې تعریفونه کوي، بې جا تعریفونه کوي، ځکه چې دا یو رسمي شی وي. یا د بادشاهانو خلک د دروغو تعریفونه کوي، د هغوی سره د خوشامد دپاره یو ټولګي وي چې هغوی یې بې ځایه تعریفونه کوي. بادشاه سلامت، ستا په شان خو څوک شته دی نه، دا او هغه. لیکن دا تعریفونه ولی وي چې د دونه موږ ته څه میلاو شي، د هغوی په زړه کې د بادشاه دپاره داسې جذبات نه وي، د زړه نه نه کوي. دریم تعریف داسې هم وي چې په هغې کې د هغه بنده څه کمال نه وي او د هغو حق هم نه وي، بس هسې د هغو تعریف کیږي. مثلا تاسو د چا د سترګو تعریف کوئ چې ډېرې ښکلې ښایسته سترګې دي ستا، نو په دې کې د هغو هیڅ تعریف نشته. هغه خو په خپله دا سترګې نه دي جوړې کړي، نه هغو په خپله سترګو له رنګ ورکړی دی او د هغو هیڅ اختیار نه و په خپلو سترګو جوړولو کې، نو د هغو څه تعریف دی؟ بیا د هغو دپاره خو هیڅ تعریف نشته. نو یو دا تعریف وي چې په هغې کې د بنده هیڅ کمال نه وي او نه اختیار وي، د هغو هیڅ حق نه جوړیږي د تعریف. چې کله تاسو د هغو شکل ووینئ یا د هغو د ذهانت، هوښیارتیا او د علم تعریف کوئ یا د هغو د مال تعریف کوئ، په هغې کې د هغو هیڅ کمال نه وي. نو دا د تعریف یو څو قسمونه دي چې زه تاسو ته ویل غواړم. دا هم چې دی که نه، سبحان الله، نو دا په دې کې یو هم نه دی، نه هغه د دروغو تعریف، نه د چاپلوسۍ دپاره وي او نه هغه بې ځایه تعریف وي او نه ناحقه تعریف وي، په دې کې یو هم نه وي. نو بیا هم څه دی؟ ځکه چې تاریخ خو موږ ولیکو. که زه تاسو ته ووایم چې تاسو ټول ډېر لایق یې، نو کیدای شي چې دا صحیح نه وي، او چې موږ دا قسمه صفتونه اورو نو زموږ دا خیال وي چې ګنې حمد به هم داسې تعریف وي، نو داسې تعریف نه دی. الحمد څنګه تعریف دی چې چا تعریف کیږي نو هغه د دغه تعریف لایق وي، چې د هغه تعریف وشي، هغه مستحق وي د هغه تعریف، په هغې کې دروغ نه وي، په هغې کې مبالغه نه وي او هغه حقدار وي، د هغې ډیزرو کوي هغه. ټیک ده؟ په دې خبره پوه شوئ؟ په حمد کې او د دنیا په نورو تعریفونو کې ډېر غټ فرق دی. نو الله تعالی دا لفظ داسې نه دی ښې چې الحمد دا ډېر زبردست لفظ دی. باقی چې کوم مدح دی دا ټول لفظونه داسې دي، بلکې په مدح کې هم دروغ کیدی شي. هغه لفظ الله تعالی نه دی راوستی، حمد دی راوستی دی، یعنی الله تعالی لایق دی د تعریف. بل ما تاسو ته د شکر په باره کې وویل، نو د شکر نه هم اوچته یوه کلمه ده. مونږ الحمدلله وایو چې ټول شکر د الله تعالی دی، نو شکر هم وړوکی دی د حمد په مقابله کې. د شکر کولو دا یو طریقه خو ده الحمدلله ویل، لیکن د دې صحیح معنی دا نه ده چې مونږ وایو چې د الله شکر دی، ځکه چې شکر ولی بنده ادا کوي؟ شکر بنده هله ادا کوي چې کله تاسو له څوک څه وکړي. چې کله مونږ وایو الحمدلله نو د الله تعالی خو په مونږ ډېر غټ نعمتونه دي او هغه مونږ له ډېر هر څه راکړي دي. کو هغه مونږ له څه رانکړي نو بیا هم الحمدلله. ای الله که تا ماله دا وجود نه وی راکړی او زه نه وی په دې دنیا کې، نو بیا هم تو د تعریف قابل یې. نو په شکر کې داسې ده چې کله تاسو سره څوک د احسان معامله وکړي نو ځکه تاسو شکر ادا کوئ، او په حمد کې څه دي؟ په هغې کې هیڅ فرق نه پرې باسي چې ستاسو سره یې څه احسان کړی وي او که نه وي کړی، نو بیا هم د هغو حمد دی. سبحان الله. ای الله که زه یم او که نه، نو ای الله ستا حمد بیا هم دی. نو شکر د حمد یوه حصه کیدی شي، لیکن د هغې د معنی ټول حق نه ادا کوي. د دې مطلب دی چې اوله خو د الله تعالی نعمتونه په هر چا دي، خو که په چا نه وي نو ولې د الله شکر به نه وي یا حمد به نه وي؟ نه، د هغو حمد دی. یا الله تا خو ما له ډېر نعمتونه راکړي دي، خو که دا نعمتونه نه وي نو بیا هم الحمدلله. او مونږ کله الحمدلله وایو چې کله مونږ ته څه ډېر ښه شی میلاو شي، نو بیا مونږ وایو چې الحمدلله. لیکن که چېرته یو کار زمونږ د مرضۍ مطابق نشي نو بیا زمونږ د خولې نه چېرته الحمدلله وځي. حالانکه په الحمدلله کې داسې ده چې یا الله که هیڅ هم نه وي نو بیا هم الحمدلله.
او سبحان الله دا یو ډیر ښکلی لفظ دی. کوم لفظ؟ الحمدلله. ابن قیم رحمه الله یو ډیره ښایسته خبره کړې ده چې زړه یو داسې شی دی چې کله هغه حسن او جمال وویني نو هغه تعریف وکړي. لکه چې مونږ کله یو ښکلی سینري یا یو ښکلی منظر ووینو یا یو ښکلی او ښایسته شکل ووینو یا یو ښکلی شی زموږ مخې له راشي نو مونږ ډیر متاثره شو او مونږ تعریف کوو. نو ابن قیم رحمه الله وفرمایل چې د چا مخلوق داسې وي چې د هغې د تعریف کولو نه بغیر د چا بله لاره نه وي نو هغه رب به څنګه وي؟ سبحان الله، هغه رب به څنګه وي؟ تاسو ووایئ. نو الحمد د چا دپاره دی؟ لله، د الله دپاره. اوس دا الحمد چې مونږ په دوو حصو کې تقسیم کړی و، ال او حمد. نو ال ولیکئ، بیا ورپسې پلس یعنی جمع او بیا حمد. نو ال پلس حمد از ایکول ټو الحمد، یعنی ال او حمد چې یو ځای شي نو الحمد شي. نو د ال به څه معنی وي؟ ځکه چې حمدلله هم کیدی شو لیکن دلته راغی الحمد ځکه چې ال جدا دی. ما خو تاسو ته صرف د حمد معنی وکړه، د ال په باره کې خو ما څه نه دي ویلي. نو چې کله ال راشي دې ته وایي لام استبراق. نو د دې څه معنی وي؟ چې د هر قسمه تعریف یعنی چې څومره هم رښتینی تعریف دی، انکنډیشنل تعریف د الله تعالی یعنی بے شرطه تعریف. نو اوس د ال سره څومره په معنی کې فرق راغی. د دې مطلب شو چې ټول یعنی چې څومره هم تعریفونه دي نو هغه ټول تعریفونه، او دا لفظ ټول د څونه راغی؟ د دې ال د لګېدو په وجه. نو څه مطلب دی د دې خبرې چې ټول تعریفونه د الله تعالی دي؟ دا څنګه دي؟ ځکه چې په دنیا کې څومره هم تعریفونه دي نو په اصل کې هغه ټول تعریفونه د الله تعالی دپاره دي. ځکه چې کله موږ د چا ښایسته شکل ووینو نو دلته د چا تعریف دی؟ ځکه چې بنده خو خپل شکل په خپله نه دی جوړ کړی او واقع هغه ښکلی بنده وي لیکن هغه چا جوړ کړی دی؟ نو ځکه تعریف د الله دی او د بنده پکې څه کمال نشته. چې کله موږ د یو ښکلي پل تعریف کوو که موږ الله تعالی یاد هم نه کړو که نه، خو اصل تعریف د چا کیږي؟ ځکه چې دا هنر بنده ته چا ښودلی دی، دا علم هغه ته چا ښودلی دی چې دا ښکلی پل هغه جوړ کړی دی، دا ذهن، دا مهارت، نو دا ټول ورکړو د الله تعالی دی. که څوک ډیر ذهین وي نو هغه له دا ذهانت چا ورکړی دی؟ الله تعالی. نو هر قسمه تعریف بیا د چا دپاره شو؟ د الله تعالی دپاره. دغه شان تاسو یو ګلاب ووینئ او د هغې تعریف وکړئ. تاسو د ستورو تعریف کوئ او په سپوږمۍ باندې خلکو څومره شعرونه جوړ کړي دي او نظمونه یې لیکلي دي. نو دلته د چا تعریف کیږي؟ دلته د جوړولو والا تعریف کیږي، ځکه چې نه د ستورو خپل څه کمال شته او نه د سپوږمۍ خپل څه کمال دی او نه د ښکلي ونو او منظر خپل څه کمال دی. ټول کمال خو زما د رب دی. نو ای ربه ټول تعریف ستا دی. پوه شوئ په دې خبره؟ لکه موږ چې وایو چې والعصر ان الانسان لفی خسر، نو په انسان کې ټول انسانان راځي که نه؟ ځکه چې الانسان راغلی دی که نه؟ نو هم دغه شان الحمد دی، یعنی چې څومره هم تعریفونه دي هغه ټول. په حمد کې نور څه راځي؟ چې څوک ایډوانس والا دي، په علم کې مخکې دي، نو هغوی دي ولیکي. باقي طالب علمان دي خیر دی نه لیکي. وصف المحمود بکمال محبتا و تعظیما. وصف المحمود یعنی د محمود وصف بیانول. محمود څوک دی چې د هغو تعریف کیږي، د هغو وصف بیانول، د هغو صفت کول بکمالی د کمال سره، د پرفیکشن سره، یعنی مکمل صفت، محبتا و تعظیما د محبت سره او تعظیم سره. دلته دوه شرطونه دي، یعنی د چا چې تعریف کیږي د هغو تعریف څنګه بیان شي؟ چې هغه پرفیکٹ دی، مکمل دی، په خپل هر وصف پرفیکٹ دی. د هغو چې څومره هم اسماء حسنه دي نو هغه د پرفیکشن په لیول دی. که هغه خالق دی نو په دې صفت کې هغه بالکل پرفیکٹ دی. که هغه رازق دی نو پرفیکٹ دی، مکمل رازق دی. که هغه مالک دی نو پرفیکٹ دی، په هر څه کې څه نقص، څه عیب یا څه کمی نشته. که د هغه قدرت دی
نو هغه علی کل شیء قدیر دی، نو مکمل دی، کامل دی، پرفیکٹ دی. پوه شوي په دې خبره؟ یعنی بالکل په هغو کې د سره سوکمې نشته. او د محبت سره دا تعریف بیانول او د تعظیم سره دا تعریف بیانول. پوه شوي؟ محبت او تعظیم په دې کې ضروری دی چې پوره د محبت سره تاسو دا ادا کوئ. الله تعالی ستا چې کوم تعریف دی چې دا زه پوره د محبت سره وکړم او پوره د تعظیم سره وکړم. پوه شوي؟ چې کله مونږ وایو الحمدلله نو دا مونږ پوره د محبت سره وایو. زمونږ خدا هسې په جبه راځي، لیکن پکار ده چې ډېر د محبت سره راځي زمونږ په خوله. ځکه هم وی هغه چې په هغې کې محبت وي او تعظیم وي. نو اوس چې مونږ د قرآن شروع کړه نو دا مو د محبت او تعظیم سره شروع کړه او الله تعالی مونږ ته په شروع کې د هغه عبادت متعلق وي چې د الله تعالی هغه ډېر خوښ دی او هغه دی د هغو تعریف بیانول. د الله تعالی دا ډېر خوښ وي چې د هغو حمد بیان شي. ټیک ده؟ نو دلته د حمد اهمیت زموږ مخې له راشي. مونږ ټولو له پکار دي چې حمد او ثنا کوو. چې څوک څومره د الله تعالی حمد کوي نو هغه به هغه امره د الله تعالی محبوب جوړیږي، هغه امره به د الله تعالی خوږ شي، ځکه چې د الله تعالی حمد ډېر خوښ وي. ځکه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو نوم سو دی احمد. د احمد معنی ده د ټولو نه زیات تعریف کول والا. ټیک ده؟ نو موږ دا وایو چې ای الله د هر قسم کمال او پرفیکشن یوازې تو مستحق یعنی حقدار یې، او داسې نه ده چې تو خلکو له ورکوي نو ځکه ستا تعریف دی. تو په خپل ذات کې او صفات کې کامل صفت والا یې او ستا ټول افعال د تعریف قابل دي. نو الله تعالی په خپل ذات کې د تعریف قابل دی، خو موږ د الله تعالی ذات نه پیژنو. نو په دې وجه باندې موږ داغو هغه شان تعریف نشو کولی چې د کوم تعریف هغه لایق دی، او موږ داغو هغه شان شکر نشو ادا کولی د څومره شکر چې هغه مستحق دی، او چې داغو صفات څومره پرفیکٹ دي نو په هغې باندې موږ نشو پوهېدی ځکه چې زموږ سره عقل کم دی. ځکه موږ داغو هغه سی تعریف د صفاتو نشو بیانولی چې د کوم تعریف هغه قابل دی. ځکه به نبی کریم صلی الله علیه وسلم د تهجد په وخت کې د سجدې کولو په وخت کې یوه ډېره ښکلې خبره کوله. دومره ښایسته خبره به یې کوله چې هغه تاسو نوٹ کړئ. هغه ښکلې خبره څه ده؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم به څه خبره کوله؟ سبحانک، ای الله تو پاک یې، لا احصی ثناء علیک، ای الله زه ستا تعریف بیانولی نشم، زه ستا د ثنا احاطه نشم کولی. انت کما اثنیت علی نفسک، ای الله ستا تعریف خو هغه دی کوم چې تا په خپله کړی دی د ځان. ای الله زه خو هغسې تعریف نشم کولی. مونږ ولې نشو کولی؟ ځکه چې مونږ د الله تعالی ذات، د هغو افعال، د هغو صفات د دغه څیزونو پورې رسیدی نشو. که مونږ صرف د هغو خبرې لیکل شروع کړو یا د هغو د مخلوق په باره کې لیکل شروع کړو نو څه به وشي؟ سورة الکهف مونږ وایو که نه د جمعې په ورځ چې د هغو خبرې لیکو نو څه به وي؟ جی بالکل سمندر به سیاهي جوړه شي، او په ځمکه باندې چې څومره هم ونې دي که هغه قلمونه جوړ شي، او که تاسو او ستاسو ټولې دنیا والا خلک په لیکلو کې شامل شي، جنات او فرشتې هم در سره شي او ټول یو ځای شي، لیکئ لیکئ او لیکئ، نو د سمندرونو سیاهي به ختمه شي، قلم به په لیکلو باندې مات شي، لیکن د الله تعالی خبرې به ختمې نه شي. د داسې رب تعریف څوک څنګه بیانولی شي؟ او د ټولو نه زیات چې څوک الله تعالی پیژني نو هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی، او هغه فرمایي چې یا الله زه قاصر یم، زه نشم بیانولی ستا تعریف. لکه څنګه چې تو خپل تعریف په خپله کولی شي هغسې زه نشم کولی، زه د دې قابل نه یم. سبحان الله. نو ځکه چې به نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته څه شی ښه ښکارېدو که نه نو هغوی به فرمایل الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. دا د الله تعالی تعریف دی، د هغو د نعمت سره ټول ښه کارونه او ښه څیزونه مکملیږي، او چې څه شی به پرې ښه ونه لګېدو نو او به یې فرمایل الحمد لله علی کل حال، یعنی په هر حال باندې الحمدلله. مونږ خو الحمدلله زده کړی دی چې کله مونږ ته څه ښه شی میلاو شي نو مونږ الحمدلله وایو. اوس مونږ دا خبره خو زده کړه چې د یو نعمت په میلاوېدو باندې الحمدلله ویل پکار دي،
او که یو خبره زمونږ د طبیعت مطابق نه وي او په مونږ باندې ښه نه لګي او مونږ نه غواړو چې داسې وشي او که هغسې وشي نو بیا هم الحمدلله علی کل حال. دوه خبرې کېدی شي، یا به څه ښه خبره وي او یا بده. ماشومان تنګول کوي، خبره نه مني، نو موږ څومره ځله وایو چې الحمدلله. او چې کله تاسو ګاډی سټارټ کوئ او هغه نه سټارټ کیږي نو هغه وخت د خولې نه سوځي او هغه لفظ دلته ویل هم نه غواړم کوم چې د خلکو د خولو نه وځي او هغه هم یو سپانټینیس عمل وي. الله تعالی دې موږ معاف کړي. د اس هغه کلمه پرېږدئ، ټیک ده. هسې نه چې د مرګ په وخت کې هم دا کلمه په ژبه راشي، نو که د ناخوښې څه خبره هم وي نو وایئ الحمدلله علی کل حال یا انا لله و انا الیه راجعون. لیکن د دې نه زیات څه مه وایئ. نو په داسې حالاتو کې الحمدلله ویل زده کړئ، ټیک ده. ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به هر وخت الحمدلله وی. نو د دې مطلب دی چې بیا به ټوله ورځ مونږ الحمدلله وایو. نو د مؤمن ژبه به بیا لونده وي د الله د ذکر سره. خلک اکثر سوچ کوي چې زمونږ اسلافو به څنګه دومره ډیر ذکر کوو، نو هم په دې طریقه به یې کوو. هر وخت به په جانماز باندې نه وناست. نو مونږ اعوذ بالله زده کړه چې دا څومره ضروری ده، بسم الله مو زده کړه او اوس مو الحمدلله زده کړه. اولی دا دومره ضروری ده چې مونږ ته څه شی میلاو نشي نو بیا هم مونږ وایو چې الحمدلله. او تاسو ته پته ده چې کله الله تعالی آدم علیه السلام جوړ کړو او د هغو ډانچه یې جوړه کړه او په هغې کې روح واچوو، چې کله هغه روح د هغو پوزې له راغې نو هغه له پرنجې ورغې او د هغو د خولې نه چې کومه اولنۍ کلمه ووته نو هغه وه الحمدلله. او دا قدرتي د هغو په خوله باندې راغله، چا هغو ته خیلی نه وه. نو زمونږ هغه الفاظ هیر شول کوم چې زمونږ پلار آدم علیه السلام ویلي وو. او که نن چاته د پرنجي په وخت کې الحمدلله یاد نه وي نو دا څومره د افسوس خبره ده. او اوس مونږ ګورو چې دې سره قرآن هم شروع کیږي، نو د دې د اهمیت مونږ ته نوره هم پته ولګېده چې الحمدلله دومره غټه کلمه ده او مونږ ته دا همیشه یادول دي. دغه شان د ترمذي یو روایت دی چې کله د یو بنده بچی وفات شي نو الله تعالی فرشتو ته فرمایي چې تاسو زما د بنده بچی اوچت کړو. الله تعالی ته ټوله پته وي خو هسې د هغې نه تپوس کوي. هغوی وایي چې ها. الله تعالی فرمایي چې تاسو د هغو د ځیګر ټوکړه اوچته کړه. هغوی وایي چې ها. الله تعالی فرمایي چې زما بنده څه ووایي، حالانکه الله تعالی ته پته ده لیکن هغوی د فرشتو نه اورېدل غواړي. لکه چې کله په تاسو باندې د چا څه خبره ښه ولګي نو تاسو وایئ چې ووایه هغه کس څه ووایي. نو هم دغه شان فرشتې وایي چې هغوی ستا حمد وکړو او هغوی وایي چې انا لله و انا الیه راجعون. نو ما تاسو ته څه ووایي چې که څه خبره ستاسو د طبیعت نه خلاف وشي نو اول حمد او بیا انا لله و انا الیه راجعون وایي. نو ای الله که دا کار خراب شو نو هیڅ خبره نه ده، بیا هم الحمدلله. او الله تعالی بیا د دې جواب څه ورکوي؟ هغه فرمایي چې زما بنده له په جنت کې یو کور جوړ کړه او د هغه کور نوم څه دی؟ بیت الحمد، د حمد کور. ځکه چې دو د غم په حالت کې چې کله په دو باندې غم راغی نو دو بیا هم وی الحمدلله. نو تاسو ته پته ده دې خبرې چې دا کلمات څومره ښکلي دي. دغه شان نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې کوم بنده ډوډۍ وخوړه او دا یې ووی چې الحمدلله الذي اطعمني هذا ورزقنيه من غیر حول مني ولا قوه. ټول حمد الله د پاره دی او زه د تعریف لفظ نه استعمالوم ځکه چې تاسو په حمد باندې پوه شئ چې حمد څومره غټ شی دی چې هغه ماله دا خوراک راکړو بغیر د کوشش او طاقت نه. نو د داسې بنده د پاره څه خوش خبري ده د دو ټول تیر ګناهونه معاف شي. دا روایت په ترمذي کې دی او موږ څومره ځله خوراک خورو او دا راته یاد هم نه وي. او دغه شان نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې کله په تاسو کې یو بنده ښکلی خوب وویني نو هغه د الله تعالی د طرف نه وي، نو د ښه خوب په لیدو باندې وایي الحمدلله. او دغه شان نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې کله چاله پرنجې ورشي نو هغه دی وایي چې الحمدلله. او چې کله څوک د خوب نه راپاسي بیدار شي نو هغه دی وایي الحمدلله الذي بعد ما اماتنا والیه النشور. په دې کې هم څه راځي؟ الحمدلله. ټول حمد الله د پاره دی چې د مرګ نه پسې زه ژوندی کړم.
او هغه طرف ته ماته پاسېدل دي. ټیک ده. په یو بل روایت کې دي چې الله تعالی د بنده د دې خبرې نه ډېر خوشاله شي چې هغه کله څه وخوري یا اوسکي او د الله تعالی حمد بیان کړي، نو په دې باندې الله تعالی ډېر خوشحالیږي. او که اوبه وڅکي نو الحمدلله وایي. موږ صرف په هغه موقع وایو چې کله موږ ډېر زیات تږي یو، نو د یخو اوبو نه پس موږ وایو الحمدلله. نو په دې وخت کې الحمدلله د زړه د اخلاص سره د خولې نه وځي او په نورو موقعو باندې هسې رسمي طور د خولې نه وځي. یو خو موږ هر وخت بغیر د لوږې نه خوراک کوو، نو ځکه زموږ د خولې نه الحمدلله نه وځي. که چېرې بنده د لوږې نه پس خوراک وکړي نو هله بنده ته اندازه ولګي چې خوراک څومره لوی نعمت دی، بیا به ضرور الحمدلله د خولې نه وځي. او د الله تعالی چې کله موږ شکر ادا کوو نو موږ له تhank you ویل نه دي پکار. دا خو د جهالت خبره ده. دا خو چې د چا بالکل عقل نه وي نو هغوی داسې وایي. او چې کله موږ د الله تعالی شکر ادا کوو نو هغه ته به جزاک الله نه وایو، نو دا هم د جهالت خبره ده. ځکه چې داسې موږ انسانانو ته وایو چې یا الله دوله بهترین جزای خیر ورکړي. الله تعالی ته موږ د شکریا په وخت کې څه وایو؟ الحمدلله. ټیک ده. او چې کله موږ الحمدلله وایو د یو نعمت په ملاوېدو باندې وایو نو الله تعالی موږ له د هغې نه افضل نعمت راکړي او بیا د هغه نعمت حفاظت کوي او بیا راله نور هم ډېر راکړي. او دا هم یو غټ توفیق دی چې بنده ته میلاو شي چې کله هغه الحمدلله وایي. دا هم یو ډېر لوی نعمت دی چې کله انسان الحمدلله وایي د محبت او تعظیم سره. ځکه چې د الحمدلله مطلب هم دا دی چې دا د محبت او تعظیم سره وویلی شي او چې په زړه کې ګیله او شکایتونه نه وي. او چې کله انسان د الله نه علاوه د ځان تعریفونه شروع کړي نو دا څه خبره نه ده. زه داسې، زما خاندان داسې، په ما کې دا خوبي ده، په ما کې دا کمال دی، نو دا د خوښي خبره نه ده. دا د الله تعالی او د هغه د رسول نه دي خوښي دا قسمه خبرې. د تعریف لایق صرف د الله تعالی ذات دی. انسان خپل تعریف څنګه کولی شي؟ ځکه چې هغه له هر څه الله تعالی ورکړي دي. نو تعریف د الله تعالی پکار دی. الله تعالی موږ له څومره نعمتونه راکړي دي. په سوره ابراهیم کې په آیه نمبر 34 کې راغلي دي وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا. که چېرې تاسو د الله تعالی نعمتونه شمارول غواړئ نو ای خلکه نه شئ شمارولی تاسو د هغو نعمتونه، نو بیا شکر تاسو څنګه ادا کولی شئ؟ که چېرې تاسو شپه ورځ هم شکر ادا کول شروع کړئ نو تاسو شکر نشئ ادا کولی. ځکه داود علیه السلام الله تعالی ته څه فرمایلی و چې یا الله زه خو ستا د یو نعمت هم شکر نشم ادا کولی، نو بیا د بېشماره نعمتونو شکر څنګه ادا کړم؟ یا الله زه خو ستا د سره شکر ادا کولی نشم د یو نعمت هم. نو الله تعالی وفرمایل چې ای داود چې تو په دې خبره پوه شوې چې تو زما شکر نشي ادا کولی، نو هم دا زما شکر ادا کول شو. ګورئ د انسان خو طاقت نشته. دا خوشوي خبرې د الحمدلله په باره کې. اوس به مونږ ګورو لله. دا د لی او الله نه جوړ دی. د لی مطلب دی د پاره او الله د الله د پاره. په الحمدلله کې یو بله خبره ولیکئ. الله تعالی دا ندی فرمایلی. الله تعالی مونږ له دا حکم را کولی شو چې حمد کوئ د الله تعالی، نو مونږ له حکم نه دی را کړی بلکې څه یې وفرمایل چې الحمدلله ټول تعریف دی د الله تعالی. که چېرې الله تعالی فرمایلی وی چې حمد کوئ د الله تعالی نو بیا خو به دا یو حکم و، چا به حمد کوو او چا به نه کوو. ټیک ده. نو الله تعالی حکم نه دی ورکړی ځکه چې هغه بې نیازه دی. هغه ته نشته د دې خبرې ضرورت چې که تو حمد وکړې نو هله به د هغو تعریف وشي، نو هغه د دې خبرې محتاج نه دی. ټیک ده. او دویم چې الله تعالی د الحمد لفظ راوستی دی که نه، نو زه تاسو ته ګرامر نه ښایم، خو که تاسو په دې خبره لږ پوه شئ نو دا خبره به نوره هم ښایسته شي. ال چې د سو سره ولګي نو هغه اسم وي. په اسم کې زمانه نه وي او په فعل کې زمانه وي. ټیک ده. او فعل یا په تیر وخت کې وي یا په موجوده وخت کې وي یا په راتلونکي وخت کې وي. نو دا اسم دی. الله تعالی فعل هم نه دی راوستی دلته. نحمد لله هم نه دی راوستی چې موږ د الله تعالی حمد کوو، ځکه چې فعل عارضي وي او اسم مستقل وي، همیشه وي.
نو د دې مطلب شو چې یا به چا تعریف کړی وو په تیره زمانه کې یا به یې کوو په موجوده حال کې او یا به یې په راتلونکي زمانه کې کوو. لیکن دلته اسم مستقل دی، د الله تعالی تعریف کیږي. الله تعالی لایق دی د تعریف، کو څوک یې وکړي او که نه هغو ته څه فرق نه پرېوځي، ځکه چې هغه ذات لایق دی د تعریف، هغه د چا د تعریف محتاج نه دی. نو پوه شوئ چې دلته د الحمد د اسم سره شروع شوی دی، ځکه چې فعل د فاعل محتاج نه وي. که یو فاعل یو کار کوي نو هله به فعل وي. که زه ووایم چې خوراک پوخ شو نو تاسو به وایئ چې چا پوخ کړو، ځکه چې کار شوی دی نو څوک کولو والا خو به وي که نه. که چېرې موږ ووایو چې موږ تعریف کوو نو د دې مطلب شو چې کله موږ تعریف کوو نو هله به تعریف کیږي. که چېرې موږ حمد نه کوو نو بیا خو به نه کیږي. نو الله تعالی ته نشته د چا د حمد کولو ضرورت. نو دا یو حقیقت دی چې ټول تعریف دی د الله تعالی. او بیا لله راغی، الحمدلله رب العالمین هم راتلی شو، ځکه چې په بسم الله کې خدا الله نوم راغلی دی. د الله چې کوم نوم دی نو دا صرف د الله د پاره دی، بل د هیڅ چا د پاره نه دی. نه څوک بګوان، نه عیسی علیه السلام، نه عزیر علیه السلام، نه څوک ایشور. نو په دې کې څوک الله نه دی، دا ټول تعریف د الله د پاره دی. او ما تاسو ته ویلي وو چې الله د الله تعالی ذاتی نوم دی، دا د هغو صفاتي نوم نه دی. او ما تاسو ته د دې معنی هم ښودلې وه. یو ځل بیا د دې معنی ګورو، ځکه چې که په دې موږ پوهه نه شو نو بیا موږ په څه پوهه شو؟ مونږ خو دا پیژنو چې زما خدای څوک دی، زما رازق څوک دی، زما مالک څوک دی، زما خالق څوک دی. نو د ټولو جواب الله دی. او اوس که مونږ د الله په معنی نه پوهیږو نو بیا مونږ څه پوهه شو؟ ټول عمر تیر شو خو د الله لفظ په معنی پوهه نه شو. نو ما تاسو ته ویلي وو الیه یلهو د دې څه مطلب دی؟ حیرانېدل، هغه ذات چې هغو ته بنده حیرانیږي. او د الیه یوه بله معنی هم ده، جزا فضا کول، یعنی آه و فریاد کول، یعنی د الله تعالی په مخ کې جړه انګولا کول. هغو ته ټول فریاد کوي او جاړي، هر یو د خپلو مسلو د پاره هغو ته جولۍ خوروي او د هغونه غواړي. او د الها درېمه معنی ده سکنه، یعنی سکون. د هغو د ذکر سره بنده ته سکون ملاویږي. چې کله بنده بېچینه وي نو د هغو ذکر داسې شی دی چې د هغې سره سکون ملاویږي. لا یلیهو د دې نه څه جوړیږي؟ اوچتېدل، هغه ذات چې هغه د ټول کائنات نه اوچت دی، هغه په عرش باندې مستوي دی. او لا یلیهو پټېدل، محبوب پټ ذات چې هغه هیڅوک نشي لیدی. او اوس خلکو څه جوړ کړي دي؟ دیوتا دیوی جوړ کړي دي، چا درګاه جوړ کړي دي، څوک د قبر پوجه کوي، څوک د ونې کوي، څوک د کاڼو پوجه کوي. او الله تعالی هغه ذات دی چې هغه هیڅوک نشي لیدی. دا نور چې څومره خلکو جوړ کړي دي دا ټول خلک لیدی شي د سترګو سره، لیکن الله تعالی د نظرونو نه محجوب دی، هغه پټ دی، په حجاب کې دی. هغه به خپل دیدار په خلکو باندې هغه وخت کوي چې کله خلک په جنت کې داخل شي. ټیک ده؟ نو څه پوه شوئ چې کوم ذات بنده حیران کړي؟ د الله عظمت او جلال، د هغو قدرت، د هغو ټول صفات داسې دي چې څومره هم بنده د هغو متعلق علم حاصلوي نو حیرانیږي چې یا الله ته څومره عظیم یې، ای الله ستا ذات څنګه دی. دویمه معنی موږ ته څه وکړه چې چاته بنده فریاد کولی شي. دریمه معنی چې څوک بنده له سکون ورکوي. بله معنی ده چې هغه اوچت ذات دی. بله معنی ده چې هغه پټ ذات دی. او د دې معنی د ولاهه نه هم ده چې کله یو ماشوم وویریږي او مور طرف ته منډه کړي نو مخلوق هغو طرف ته منډه وهي، یعنی الله تعالی طرف ته چې کله وویریږي او پریشانه وي، چې کله په مصیبت یا پریشانۍ کې وي. او اله هم دی، یعنی معبود، د عبادت قابل. نو دا ټولې معنی دي د الله. او چې کله مونږ الله وایو نو په دې کې بیا ټول صفاتي نومونه راشي. نو غفور څوک دی؟ هغه الله دی. الله غفور دی، الله رحیم دی، الله کریم دی، الله الرزاق دی، الله البدیع دی. نو الله تعالی خپل تعارف د کوم نوم سره کړی دی؟ د الله سره. نو د دې نه پته لګي چې د الله دا نوم څومره عظیم دی او څومره په دې کې پرفیکشن دی. نو د الله د نوم سره داسې نوم مه لګوئ چې هغه نوم د الله د شان لایق نه وي. هغو ته الله رب العزت وایي، الله تعالی ورته وایي، الله سبحانه وتعالی ورته وایي، الله کریم وایي، الله رحیم وایي، الله رحمان وایي،
الله عزوجل وایي، لیکن الله میا مه وایي. او یا بل داسې نوم چې هغه موږ د انسانانو دپاره استعمالوو. که چېرې هغه زموږ په ژبه وي نو کوشش کوئ چې دا عادت خپل ختم کړئ او الله تعالی وایئ. نو د الله دا نوم څومره زبردست دی چې د دې نوم سره یې اولنی آیت شروع کړو. نو الحمد د چا دپاره دی؟ لله. نو اوس په دې کې بل هیڅ څوک نه راځي. څوک دا نشي ویلی چې دا د عیسی علیه السلام دپاره دی او یا د بل چا دپاره، ځکه چې الله خو الله دی. نو په دې کې توحید راغی. نو ټول تعریف د هغه ذات دی چې هغه په هره طریقه باندې کامل دی، پرفیکټ دی، په هغو کې کمی نشته او هغه یوازې د دې مستحق دی. لله دلته د لی یوه معنی ده چې هغه د دې لایق دی، هغه د دې مالک دی. نو دې ته لام استحقاق وایي چې د هغو حق دی، هغه د دې مستحق دی، هغه ډیزرو کوي الحمد. او دلته لی یعنی لام د اختصاص دپاره هم دی، یعنی خاص د الله تعالی دپاره مخصوص دی، د الله تعالی دپاره سپیسیفیکلی د الله دپاره. او کوم څیز خاص د الله دپاره دی؟ حمد. نو حمد ټول د هغو دپاره دی. او دویمه معنی ده چې مستقل، ځکه چې بسم دی په دې کې دوام دی. مخکې ګورو رب العالمین، او دلته د لفظ رب ته وګورئ. یو لفظ دومره ښایسته دی. رب هم د الله تعالی هغه نوم دی چې دا د بل چا دپاره نشي کېدی. او چې تاسو د دې په معنی پوه شئ نو تاسو ته به پته ولګي چې دا لفظ د بل چا دپاره نشي استعمالیدی. په دې کې چې کومه معنی ده نو هغه د بل چا دپاره نشي کېدی. اولنی معنی ده مالک، آقا. چې کله مونږ آقا وایو نو بیا تاسو ته د چا خیال راځي؟ د غلام خیال راځي که نه؟ چې کله آقا لفظ راشي نو د هغو غلام وي که نه؟ لکه که زه وایم چې ښځه نو فوراً څه مطلب راځي؟ د ښځې یو خاوند هم وي. د ښځې مطلب دا دی چې د هغې خاوند وي. او چې کله مور لفظ استعمال شي نو د هغې مطلب وي چې د هغې به بچي وي. نو چې کله تاسو آقا واورئ نو څه مطلب مو په ذهن کې راشي؟ ماسټر، آقا، مالک. نو د مالک سو ملکیت وي، څوک به د هغو غلام وي. که آقا وویلی شي نو د هغو به څوک غلام وي. نو د دې اولنی معنی دا شوه چې الله رب دی، نو د هغو غلام شته. چې کله مونږ وایو چې الله تعالی زمونږ رب دی نو د دې مطلب دی چې مونږ غلامان یو. او په دې خبره باندې مونږ ټول عمر نه پوهیږو، ځکه چې مونږ د چا غلامان یو، مونږ آزاد نه یو. د غلام خو خپله مرضي نه وي. تاسو چېرته د غلامۍ خبرې اورېدلې دي چې غلام څنګه وي؟ د هغوی خپله مرضي وي؟ آیا هغوی تپوس کولی شي د خپل آقا نه چې تو داسې ولې کوې، هغسې ولې کوې، دا حکم تا ولې ماله راکړو؟ نه، د هغوی هېڅ مرضي نه وي. مالک چې څه حکم ورکوي نو غلام هغه کوي. نو د اولني آیت نه پته لګي چې مونږ غلامان یو، ځکه چې الله رب العالمین دی. او په عالمین کې څه راځي؟ د عالم مطلب دی ټول جهان. په عالم کې هر څه راځي سوای د الله نه. مونږ ته هیڅ پته نشته چې په نورو پلانټس کې څه دي. انسانان غریبانان ډېر کوشش کوي چې چېرته په نورو سیارویو کې خو مخلوق نشته. مونږ ته هیڅ پته نشته. مونږ ته خو د فرشتو هم پته نشته چې هغوی چېرته موجودي دي او څومره تعدادي دي. اوس دلته څومره موجودي دي مونږ ته پته نشته. او د الله دومره ډېر مخلوق په دې ځمکه باندې دی. مونږ دلته اوسو خو مونږ ته پته نشته. اوس د انسانانو سره لږ شان علم راغی. مونږ عام خلکو ته خو هیڅ پته نشته چې څومره مخلوق په سمندرونو کې ښکته دی. هر ورځ نوي نوي ایجادات کیږي. هر ورځ په ډیسکوري چینل تاسو ته ویلی شي چې د دې پته ولګېده داسې څیزونه ښیي چې د انسان عقل ورته حیرانیږي. د کومو ځنګلونو نه ښیي هغوی. مونږ ته خو زیاته نه زیاته د زو پته ده. هغه ځناور چې په وچه باندې اوسي چې دا ځناور دی او درندې دي. بس په دې ځمکه باندې د الله تعالی دومره مخلوق دی چې که تاسو هغه کتل شروع کړل نو ټول عمر به تیر شي. او بیا په سمندر کې څومره هر څه دي. د دنیا 2 حصې سمندر دی او 1 حصه وچه ده. او سمندرونه دومره ژور دي په ځینو ځایونو کې چې په هغې کې غرونه دي چې څه مخلوق دي هلته. مونږ ته د هغې په باره کې هیڅ پته نشته، ځکه خو یې ورته عالمین وې. د یو څیز د نوم د اخیستو ضرورت نشته. نو عالمین وویلی شو. عالمین جمع ده د عالم، او د عالمین مطلب دی جهانونه. نو چنچڼې دي، د هغوی یو جهان دی، د میږو یو جهان دی، د کارغانو یو جهان دی،
او مال خو د ټولو مرغو نومونه هم نه راځي. بعضې وخت مونږ ښکلي مرغۍ وینو په بیک یارډ کې، مونږ وایو چې دا لا هم مرغۍ ده. کارډینلز دي، بلو جیز دي، طوطیان دي، خاروګانې دي، داسې ښکلي مرغۍ چې بنده ورته حیرانېږي. د هر سپیشي یو جهان دی که نه. دغه شان چینجي دي، ماران دي، لړمانان دي. د شیر خپل جهان دی، د شادوګانو خپل جهان دی، او د لولکو خپل جهان دی. دغه شان د انسانانو جهان دی، او بیا په هغې کې تور سپین هر قسمه انسانان دي. د جناتو یو جهان دی، د فرشتو یو جهان دی، او بیا عالمین چې دی که نه، نو دا خو د عالم جمع دی، او دا د ذوی العقول لپاره دی. د ذوی العقول څه مطلب دی؟ هغه مخلوق چې هغه عقل واله دی. او په دې کې 3 مخلوق راځي، انسانان، جنات او فرشته. نو په دې کې ټول سپیشیز ولی راغلو؟ ځکه چې دا عقل والا د ټولو نه په ټاپ دی، اوچت دی. او بیا په دې کې انسان د ټولو نه په ټاپ دی، اوچت دی په عقل کې. د هر مخلوق یو جهان دی. دغه شان د ګټو هم یو جهان دی، یعنی د کاڼو. د ونو هم یو جهان دی، د ستورو هم یو جهان دی، د سیارو هم یو جهان دی. نو الله تعالی رب دی د دې ټولو جهانونو، د دې ټولو آقا او مالک دی. دا ټول د الله تعالی غلامان دي. هسې خو رب العالمین په خوله باندې 2 لفظونه دي، لیکن دا زمونږ د عقل نه ډېر اوچت دی. د دې چې کوم جوړوالی دی په هغې باندې مونږ نشو پوهېدی، ځکه چې دا زمونږ د عقل نه بیان دی. اوس به زه تاسو ته د یو لفظ تعریف کوم، او دا به تاسو د عالمین سره یو ځای کوئ، ځکه چې ستاسو خبره ذهن واخلي چې الله تعالی ته رب الانسان نه دی ویلی شوی. نو د الله تعالی ذات صرف د انسانانو پوری مه کنفاین کوئ، مه مخصوصوئ چې هغه زما آقا دی او بس نه. هر یو د هغه غلام دی، که هغه فرشته ده، که هغه اولیاء الله دی، او که هغه نبی دی، ټول د الله تعالی غلامان دي. پوه شوئ په دې خبره؟ ښه نو اول خپل ځان غلام وګڼئ چې زه د رب غلامه یم. د خپل عقل غلامی مه کوئ. زه د خپل عقل یا زړه غلامه نه یم. خلک وایي چې زما سحر زړه نه غواړي چې زه پاسم، زړه مې نه غواړي چې مونځ وکړم. نو ته خو غلامه د زړه جوړه شوې، تا خو اقرار کړی دی چې رب العالمین الله دی. د قرآن په کولاوېدو باندې اولنی سبق مونږ هیر کړی دی. مونږ ته خو مخکې تلل دی، او مخکې به راځي چې زما د آقا حکم څه دی. زه د هغه غلامه یم. ما ته کول دی هغه هر څه چې د څه خبرې ما له آقا حکم راکوي، او زه تپوس نشم کولی، نه اعتراض کولی شم. چې کله مونږ د الله تعالی او د خپلې رشتې سوچ وکړو، نو مونږ پوه شو چې مونږ آزاد نه یو. او اکثر خلک وایي چې زما ژوند دی، چې زه څه کول غواړم نو کوم به. ولی زه د چا غلامه یم؟ ها، یې تو غلامه، د الله غلامه یې، نو خپله مرضي نشي کولی. د غلام خو هیڅ مرضي نه وي، هیڅ حیثیت نه وي. په مونځ کې مونږ د ورځې څومره ځله وایو چې الحمدلله رب العالمین. نو چېرته دا سوچ مو کړی دی چې زه غلامه یم؟ زه به اغوندم په خپله مرضۍ، په ما کې د چا څه کار دی؟ زه به خورم په خپله مرضۍ، ما ته څوک دا نشي ویلی چې دا خوړی شي او دا نشي خوړی، او زه به پاسم په خپله مرضۍ. کو اذان کیږي نو کیږي دی، I don't care، زما مرضي. چې زما زړه څه غواړي نو هغه به ګورم، او چې څه اورم نو اورم به. زما زړه غواړي چې زه دا څیزونه واورم، ځکه چې زما زړه غواړي. ما ته څوک څه نشي ویلی. نو ولې غلام داسې خبرې کولی شي؟ اوله خو ته دا فیصله وکړه، ځکه چې اوله ته دا ومنې چې زه غلامه یم. نو بیا موږ مخکې قرآن ویلی شو، او کو تا په اوله ورځ د دې خبرې نه انکار وکړو، خپله مرضي دې مخکې کړه، نو بیا خو تا په اولنۍ ورځ اعلان وکړو چې زه خو غلامه نه یم. او اوس ته په مخه په رمضان کې قرآنونه ختموي، او تا ته دا پته نشته چې د الحمدلله رب العالمین معنی څه ده. دا ډیره د سوچ خبره ده زمونږ د ټولو دپاره. نو مخکې دا خبره ومنئ چې زه غلامه یم، نو بیا به مونږ مخکې ځو. او که دا نه منې نو زه تو آزاده یې، لکه څنګه چې دا کافران آزاد دي، هندوان هم آزاد دي. صرف مسلمانان وایي چې مونږ غلام یو، او زما رب الله دی، او الله رب العالمین دی، د ټولو جهانونو رب دی. نو زما هم هغه رب دی. اوس چې تاسو دا ومنله چې رب زما آقا دی، نو اوس د رب دویمه معنی ولیکئ. د رب دویمه معنی ده مربي. مربي وایي کیر ټیکر، یعنی خیال ساتلو والا ته، یا پالون کې، یعنی پاللو والا، پالنی والا.
مونږ د رب څه ترجمه کوو چې هغه پالونکی دی د ټولو جهانونو. نو هغه مربي دی، هغه پالنه کوي، هغه د پیدایش نه پس انسان پرېښی نه دی. او د پاللو صفت په چا کې وي؟ مونږ چېرته داسې نه وایو چې ګاونډی پالنه کوي یا د هغو دوست هغو پالنه کوي، مور پالنه کوي. نو په پالنه کې څه راځي؟ پرورش کوي، خیال ساتي. په هغې کې څه راځي؟ د مور په پالنه کې څه شامل وي؟ هر څه هغه کوي، هغه خوراک څښاک ورکوي بچي له، حفاظت هم کوي، او دا هم ګوري چې زما بچی په صحیح طریقې سره ګروت یعنی وده کوي او که نه. هغه غواړي چې زما د بچي په خپه کې غنه هم لاړه نه شي. هغه وایي چې د بچي مې ګرمي یا یخني ونه شي. هغه غواړي چې زما بچی هر وخت په حفاظت کې وي. نو په مربي کې دا هر څه راځي. نو دغه شان الله تعالی تاسو پالي، ستاسو پالنه کوي، ستاسو پرورش کوي. او په دې کې د محبت خبره هم راځي چې کوم پاللو والا ذات وي نو هغه ډېر سره کوي. او سید یعنی هغه انچارج هم وي. بله معنی ولیکئ منعم، نعمتونه ورکول والا. رب چې وي که نه نو هغه نعمتونه هم ورکوي. د دنیا چې کوم غلامان دي نو د هغوی مالکان هغوی له نعمتونه نه ورکوي او نه یې پالي. نو په رب کې صرف د آقا معنی نه ده، دا ټولې معنی پکې راځي. نو هغه موږ له څومره نعمتونه راکړي دي ځکه چې هغه زموږ رب دی. القیم، هغه تاسو قایم ساتي، یعنی تو داغه نه بغیر قایم نشي پاتې کېدی. هغه ستا زړه چلوي نو تو روان یې، ستا ساه چلوي نو تو ژوندی یې. هغه تا ساتي نو ځکه ستا وجود شته. او که زه نن ژوندی یم او اوسم په دې ځمکه نو د هغې وجه دا ده چې یو رب دی او هغه ما قایمه ساتي. ګنې نن به زه ختموم. نو دومره ډېرې معنی راغلې صرف په یو لفظ رب کې. او اوس دا رب لفظ د هر عالم سره ولګوئ، یعنی هغه رب دی د ټولو عالمونو څومره جهانونه چې دي د هغې سره یې ولګوئ. کو انسانان دي، کو فرشتي دي، کو جنات دي، کو مارغان دي، کو میان دي، د ټولو رب الله تعالی دی. نو ولې دې ته عقل نه حیرانېږي؟ او د الله دپاره ټول حمد ولې دی؟ که څوک ستاسو نه تپوس وکړي ځکه چې هغه رب العالمین دی او بل داسې څوک رب العالمین نشته. وښیه بل داسې رب العالمین چې هغه دا ټول کارونه کوي چې چا ته هم خلق پوجه کوي. آیا په هغوی کې داسې څوک شته؟ جهانونه خو لا لویه خبره ده. هغه چېرته د یو بنده هم رب جوړېدی شي؟ نه. چې هغه خالق هم وي، مالک هم وي، آقا هم وي، هغه پالنه هم کوي، هغه مالک هم وي، نعمتونه هم ورکوي او قایم هم ساتي بندانو. داسې هیڅ څوک نشته. هغه خو د یو بنده دپاره هم داسې نشي کولی. جهانونه خو له ډېره لویه خبره ده. نو دا رب العالمین ډېره لویه کلمه ده چې دا کله مونږ د خولې نه وباسو ځکه مونږ دعا کوو یا رب العالمین، یا الله ته خو د ټولو جهانونو رب یې، پالنې والی یې، خالق یې، مالک یې، نعمتونه ورکولو والی یې. نو زما دا کار وکړې. ټیک ده؟ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. تلاوة وأوري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سمرا گران پاپ